تازه امیرالمؤمنین له پکتیا څخه وروسته د هیواد په یو بل ولایت کې هم پر زیرکو موبایلونو بندیز اعلان کړ. دا چې څنګه او څه وخت نور جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو وګړو د دې پرېکړې په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی وایي چې په اوسنۍ نړۍ کې د زیرکو ټلیفونونو بندیز به زده کوونکي له معلوماتو پرمختللو زده کړو څخه لرې وساتي. ځینې وګړي پر دې باور دي چې دغه بندیز به د زده کوونکو لپاره ستونزې او خنډونه رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د هغو زده کوونکو لپاره چې ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. د اسلامي امارت ځینې چارواکي او پلویان دغه پرېکړه په مثبت ډول ارزوي. د هغوی په وینا د زیرکو موبایلونو کارول زده کړو ته زیان رسوي او دغه پرېکړه د زده کوونکو لپاره د نظم او ښه زده کړیز چاپیریال په رامنځته کولو کې مرسته کولی شي. هغوی وایي چې د موبایلونو د کارولو بندیز د پوهنې په چارو کې د نظم د ټینګښت لپاره اړین دی. د اسلامي امارت پلویانو دغه پرېکړه د زده کوونکو په ګټه ګڼلې ده. هغوی وایي چې موبایلونه ډیری وخت هغه زده کوونکي د پام اړولو او د هغوی ته د ناوړه اغېزو رسولو لامل ګرځي. نو دغه بندیز به په ښوونځیو کې د نظم راوستلو د زده کوونکو د پام په ډیرولو کې مرسته وکړي. د اسلامي امارات تر واک لاندې د فراه د پوهنې ریاست د خپلو کارمنانو او زده کوونکو له لوري د زیرکو موبایلونو پر کارونې بندیز ولګوه. د دغه ولایت د پوهنې ریاست یو لیک چې رسنیو ته په لاس ورغلی د دوی د مشر امیرالمؤمنین له خولې پکې راغلي چې له مسؤلانو پرته نو ټول باید د زیرکو موبایلونو له کارونې ډډه وکړي. تر اوسه د اسلامي امارت واکمنۍ په ښکاره ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت، ښې شېبې.